د شاعرۍ په قدر او په احترام پیږم شاعر هغه سرمایه هغه قدرمند دی هغه د راتلونکي بچي لپاره یو تاریخ دی چې په نیغه لار باندې کومه شاعري وشي دا د دغه وخت نه نیولې چې د زړه دنیا مې واړوي په بلا چې د زړه دنیا مې واړوي په بلا زړه مې داسې جادوګر سترګې غواړي چې وجلو لمې بیا بیا را ژوندی کی چې وجلو لمې بیا بیا را ژوندی کی ساحل هغه ستمګر سترګې غواړي سلامونه او نیک هیله احترامات دوستانو پروګرام دی خیبر ولس نورالامین افریدي سره دا مهال زه موجود یم لنډ کوتل کې کتونکو مرحوم یارسیم ساحل افریدي کالج او هغه به ډېر ښکلي په انداز سره خلک رادرومي او کالج دا یو قسم له دغه شاعرانو نن به رادرومي د کالج وړاندې کیږي او دغه کالج په حق له دغه کوم مشران خلک ادیبان خلک ادب سره ټاچ خلک هغه به رادرومي او خپل قیمتي رایه په خپل نظر په د کالج په حق له وړاندې کوي په دا کې مختلف قسم کې شخصیتونه راغلي ډاکټر پروفیسور اسلم تاثیر صاحب راغلي سید شاه صابر صاحب راغلي نور درانه معلم راغلي کتونکو مونږ سره اوسه پاپریدو کې زخه خیلیم زه ساحل پاپریدو کې زخه خیلیم خر خیبر زما وطن د غرونه کتونکو ما سره یو داسې شخصیت خیبر ولس په شیشه باندې موجود دی ډاکټر پروفیسور اسلم تاثیر صاحب واقعي چې د پښتو ژبې له ډېر غټ خدمت کړي او نن کو ګوري مرحوم یارسیم ساحل افریدي ور سره اتحاد افریدي کالج یو قسم لا درته رادرومي وړاندې کیږي دغه ډاکټر صاحب نه معلومات اخلو درته نن دا کالج وړاندې کیږي دغه کالج اهمیت څه دی قربان کلیزا لکه د مونږ په پښتنو کې دا یو روایت دی چې یو شخصیت یا یو د کور فرد وفات شي نو هغه یاد لمانځلی شي او چونکې بیا دغه افراد چې کوم وي دا خصوصي افراد وي یو شخصیت وي قوم له خدمت کړی وي د وطن سندرې ویلي وي د مینې سندرې ویلي وي د انسانیت خبره یې کړې وي نو د دې په وجه هم دا کلیزه چې کوم دی ډېر زیات اهمیت لري او نن چې تاسو د کومې کلیزې ذکر وکړو نو دا د دوو لویو شاعرانو چې هغه یو اتحاد افریدی دی او بل یارحسین ساحل افریدی دی نو دې دواړو زموږ سره ناسته پاسته کړې ده د خیبر د ادب د خیبر د تاریخ د خیبر د ثقافت د خیبر د خلکو ترجمان هم دي او د دوی هغه عکاسي د دوی په اشعارو کې ده او د دوی یو پیغام دی بیا یو قوم لپاره دا دواړه شخصیت داسې شخصیت دي چې دوی د ولس په دردونو په دردېدلي رګونو ګوتې ایښي دي او بیا یې چې کوم دی هغې له د شعر ژبه ورکړې ده وایي پښتنو ته وړاندې کړي دي حکومت ته یې وړاندې کړي دي او د دوی د خلکو هغه د جذباتو پیغام یې ورسولی دی د امن خبره یې کړې ده د مینې خبره یې کړې ده د ورورولۍ خبره یې کړې ده او د تمام انسانیت خبره یې کړې ده آیا د شاعر سړي ته خلک معاشره کې چې په کوم نظر ګوري نو دا خو د ساحل افریدي یوه ډېره ښکلې د شاعر ګیله ده که نه چې دوی د خولې نه تیر نشول زه د سر نه ورته تیر یم شاعر خو چې کوم دی د قوم دپاره واقف وي د قوم سره مینه لري د قوم کې چې څه مشکلات وي دی احساس کوي جړا کوي فریاد کوي خو قوم اوده وي دا چغې چې کوم دی که نه د څومره د پښتو یا د اردو یا د هندکي یا د هر ژبې شاعر چې دی دا ګیله یې همیشه کړې ده چې دا زه څه یم دا زه څه کوم او دا قوم څه کوي لکه د مونږ په قوم کې دا بیداري نه وه چې خپل شاعر له قدر ورکړي خپل شاعر عزت افزایي وکړي حوصله وله زیاته کړي خو د دې نن کلیزې نه هم دا خبره را څرګندېږي چې نه
اوس نسل را بیدار شوی دی پښتانه را بیدار شوي دي دا خپل اتلان هم پیژني د خپلې خاورې سره د مینې خلک هم پیژني د قوم خواخوږي هم پیژني نو د دوی یاد یې راپورته کړی دی او دا د خوشحالۍ خبره ده او دا ستایي نو که مخکې کوم قدر نه دی کړی خو اوس یې کوي نو دا د خوشحالۍ خبره ده جی کتونکو مونږ سره مرحوم یار حسین ساحل افریدي ملاسای هم موجود دی دنه بم تفصیلی معلومات اخلو کتونکو دلته مونږ سره ډېر شخصیتونه راغلو هغه په فن باندې ډېر ښکلې ګټورې خبرې وکړې او مونږ سره اوس د ملاسای هم موجود دی دنه به د ژوند په هکله تفصیلی معلومات اخلو یار حسین ساحل افریدي ژوند څرنګه تېر کړی و نو ساحل افریدي چې کوم دا خو موږ نه کوو او ژوند یې چې کوم دی ټول عمر لا په ټرانسپورټیشن کې تیر کړی او ټرانسپورټ کې په لارو کې ژوندۍ تیر کړی او د شاعرۍ زیاتره برخه چې کوم د مسافرو کې لیکلی بالکل او په فیملی کې کوم لاسو کې ورته ډېر بچو کې ورته څوک ډېر ګرانو نو اوس کارته زه دا وایم ته به چې دا تیزوان صفات کې کنه ځکه چې زه کوله مشر ماشوم وم ماشاءالله او چې زه څرنګه وشم د بچپن نه یې ما سره مینا و ټولو سره یې مینا و او چونکې ما سره یې داسې غاپ ولګا څوک چې امزولي سره غاپ ولي هر کس خبره به ما سره کړه د مرګ اخیره حصہ کې ژوند ډېر خبره او غاپ شاپ ما سره و ځکه چې بزید د سره په عمر کې لغاټ نور وړ تو سره چیرته مرکو ورسره تلای په اخیره کې خو موږ سره یو بل ورور تلو او نه مخکې څه مراکو کې ما سره ډېر شرکت کړی دی امزا بابا په کمپلیکس کې ایل د شنوار په ډېر مشاعرو کې به موږ سره هغه کړه شرکت به موږ سره کړو د قیمتي معلومات چې تاسو سره یې د مرحوم یار حسین ساحل په اړه هغه لږ سره شریکه قیمتي معلومات دا و چې ما ته د ویلو چې لګا زه غزل نه ډېر انټرست په نظم کې اخلم او بلکې دا غټ کمال و چې یو مقابل د اتوماتیک په نظم را جوړال ما ورته چې نیکه بابا دا څه کمال دی چې ته دمره مطلب تیزی چې مخې سره ته نظم را جوړوي چې زه تلاوت هم ډېر کوم تلاوت سره ذهن تیزیږي کنه او بل خبره دا و چې په نظم کې دمره دای کمال ته رسیدلی چې وحدت اخبار د تخلص ورکړو بابای نظم او بل دا و چې غزل هم ډېر خې په ځنې غزل چې وګوري ځنې خلکو نو خو غزل په نزي بیا نظم لګا ډېر خو کتونکو ما سره یو داسې شخصیت موجود دی چې د خپل هم ادب سره ډېر ټچ پاتې شو او ورسره مرحوم یار حسین ساحل افریدي او بل او اتحاد افریدي ډېر نږدې او ډېر خوږ ملګری پاتې شو نو موږ کوشش وکړو چې هغه خلک راولو چې د ساحل افریدي سره ژوند قسم لا تیر شوی وي نو ساحل د راو بخي خدای به خله سړی وو ښه سړی وو ښه انسان وو یو خدا غټه خبره و چې اکثر په شاعرانو کې دا خبرې چې سره نوس وي خواږی چې سره بل شي بیا یو بل څه خبرې کی خو په ساحل کې دا شی نه و ما او د سره هر وخت سره په غزل هم نختی او په شی بن سره نختی خو ما راورېدو سړی نه و په ځل کې یقینا غوسته کې نه ساتله ساحل چې و دغه علاقې ډېر یو ښه شاعر و او دغه خلکو چې کوم عزت وکړو والا چې ایمان ډېر زړه په خوا شو ما سره دا وخت پروفیسور توابشاه مسعود صاحب سره موجود دی یار حسین ساحل افریدي او اتحاد افریدي زموږ د خیبر ادب هغه سټي دي چې هغه په یو وخت کې هم ریدو نه دي نن زموږ د علاقې خلک دا غوي یاد تازه کوي دا غوي کلیزي نمانځي نو دا ډېره خبره او ساحل افریدي او اتحاد افریدي په ځای باندې دا حق لري چې داغه کلیزي او داغه یادونه ونمانځلې شي ځکه چې هغه د پښتو ادب لپاره ډېر ښېګړې دي
چې کتونکو ستاسو به ویډیو کتلی وي او هیله لرم چې ډیر معلومات به ترلاسه شوي وي کتونکو دا نن چې کومه کالیزه وا مرحوم یارسین ساحل افریدي او ورسره اتحاد افریدي دغه کالیزه وا او ډیر په خولي انداز سره کالیزه وړاندې شو او دغه سره ورسره ډیر ادب سره ټچ خلک راغلي او مشران خلک راغلي او دغه علاقې په ګڼ شمېر سره خلک راغلي او دا دغه شخصیتونو خدمات چې د نن د خلک راغلي او په محفل کې ناسو د صفاتونه بیانېدل دغه په شابه صرف دا راز دا و چې دغه پښتو ژبې سره مینه کړې وه د پښتو خدمات د دومره زیات و چې نن د خلک راغلل او هغه د په یو قسم له کالیزه د دوه منعقد کوله کتونکو دا وخت موږ پروګرام پای ته ورسېدو زه ستاسو نه اجازات غواړم هر چېرته چې مو ښاد او آباد بریالي اوسو د الله په امان